معنا درابللو باندې نشو يدعون معنا شولا دعاګانې غواړي دغه ترجمه کوم اولئک الذین دغه کسان چې تاسو الها غنئ تاسو عبادتونه کوئ دا هغه څوک دي يدعونا چې دعاګانې غواړي د الله نه يبتغونا لټید دوی الى ربهم الوسیله خپل رب ته نږدېواله نو يدعونا او يبتغونا فاعل څوک شوم دغه الها شو هم دغه معبودان شو ايهم اقرب کم یو د دینا چې ډیر نږدې دي ويرجون رحمته او امید لري د الله د رحمت ويخافون عذابه او غي وریږي د الله د عذابنا نو هغه الله ته په خپل عبادت باندې نږدېواله لټي د الله نه تملري د الله نه وریږي نو به تاسو څنګه دغه عبادت کوئ ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب در رب ستاده چې داغه نه یره کې دی شي دویمه ترجمه کې اولایک کی شرم دغه الها او تدا الذين يدعون دا دغه د پاره صفت ده د يدعون فاعل په دې صورت کې کافران دي او د یبتغون فاعل هغه سدي الها دي مخکې دواړو کې فاعل سو الها اوس د يدعون فاعل کافر دي او د یبتغون فاعل سوګ دي الها معنا تا ګورئ اولئک دغه خلق کوم چې دا کافران ورته چغي وهي دغه خلق کوم چې کافران ورته چغي وهي اوازونه ورته کوي راورسیږي او را مدد شي ورته وایي یبتغون الی ربهم الوسیله نو دغه الها لټی خپل رب ته څه نږدېواله تاسو ورته چغي وهي او هغه څه کوي الله ته نږدېواله لټی ايهم اقرب کم یو چې په دوی کې ډیر نږدې دي نو هغه ډیره خواري کوي په نږدېوالي کې چاته الله ويرجون رحمته او تمل رد الله د رحمت ويخافون عذابه او ویریږي دوی د عذاب د الله نه ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب د رب ستاده یره کې دې شي دا غینا دا دو ترجمې دي به تاسو اصلاح کوي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ د دې آیاتونو منشأ د نزول هغه د مشرکین سوال کولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په بارد اصحاب کهف کې په بارد خضر کې او په بارد چا کې د ذوالقرنین نو دا داغه د سوال په جواب کې الله را لګلې زمنګ د پاره په کې اشاره ده دیتا چې کله په ظاهر باندې حالات په یو طرف روان وي نو الله رب العزت زر هغه حالات په بل طرف باندې سکه واړی لکه تاسو ګورئ د خضر علیه السلام د کارونو ظاهر یو شانتی او باطنی بل شانتی
دغه شانې مکه معظمه کې مؤمنان مسلمانان کمزوري وو، نو الله رب العزت فرمایي ورته اشاره ورته کوي چې دلته اگر که حالات ظاهر په لحاظ باندې ستاسې د کمزورۍ دي، خو کېدای شي الله رب العزت دا حالات په بل طرف باندې روان کړي او تاسو له طاقت درکړي، ستاسې دشمن ستاسو مقابل کې څه کې کمزوري کړي. ایوه دویمه مخکې د اصحاب کهف واقعه الله بیان کړه او هغه د دین د حفاظت په خاطر باندې هغه هجرت وکړ چې د خپل دین یې څخه او حفاظت. نو دی آیاتونو کې الله دا ثابتوي لکه څنګه چې د دین د حفاظت لپاره هجرت کول پکار دي، نو دغه شان چې د دین د زده کولو لپاره هم څه د هجرت پکار دی. موسی علیہ السلام د دین د حفاظت لپاره هجرت نه وکړي، داغه هجرت څه لپاره و؟ د دین د کولو په خاطر باندې، د علم په خاطر باندې. موږ ته پکې دا اشاره مسله سوا موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته بیان کاو پدې کې یو بنی اسرائیلی د موسی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې موجوده وخت کې ستانه لوی عالم شته؟ موسی علیہ السلام ورته ویل نه، دا خبره الله ته خوښه نه شوه. موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه چې زما یو بنده شته چې هغه د تا نه زیات پوهیږي. موسی علیہ السلام الله نه پوښتنه کوي، اے الله دغه بنده چې زما نه زیات پوهیږي دا چرته دی؟ نو هغه ورته ویل چې دا مجمع البحرین کې دی. موسی علیہ السلام د الله نه اجازت طلب کو چې زه کولی شم دغه خواله لاړ شم. الله ورته اجازت ورکړ. نو موسی علیہ السلام د هغه نه د علم د حاصلولو خاطر باندې یوشع بن نون د ځان سره راواخسته او ځان سره د لارې خرچه هم راواخسته. موږ له پکې سبق دا دی چې یو تنهایی سفر کې خیر نشته، باید مرګره د سړي سره وي. او دویمه دا ده چې خرچه د سفر د ځان سره اخلي چې بیا په د سوال نه صحیح خلاصي. موږ ته پکې دا ګټي پاتې شو. دغه بنده متعلق داغه بلیا بن ملکان نومې داو مشهور دی په خضر باندې. روح البانی لیکلی دی خضر ویل هم جایز دی خو خضر اولاد دی. خضر ویل جایز خو خضر سره اولاد دی. دا داغه لقب دی. اوس خضر او خضر تولی وی داغه متعلق بعض تفاسیر لیکلی دي چې دی به په کوم ځای کېناست بیا به پاسې د غزا به شین شو، او بعضې وایي نه شین کېده نه خو خلکو ته شین ښکاره کېده. په هر صورت خبره سره نږدې ده، یا حقیقتا شین کېده یا کتونکو ته شین ښکاره کېده. په دې وجه ورته څه وایي خضر. درېمه خبره چې آیا دا ملائک وه که دا بنده دی او اولاد آدم دی؟ بیا چې اولاد آدم دی نو ولی دی او که پیغمبر دی؟
نو واضح خبره ده چې خضر بنده دی، بشر دی، اولاد آدم دی، ملائک نه ده. د ولایت او د نبوت په نسبت باندې هم قوي خبره ده، راجح خبره ده چې دا پیغمبر دی. داغه وجه ده چې دلته الله فرمای ما هغه ته د خپل طرف نه رحمت ورکړو. او سورته هود کې دې زینو کې تاسو وکتل چې د رحمت معنا څه و؟ نبوت. وآتانی منه رحمتا انلزمکموها وانتم لها کارهون. الله ما ته د خپل طرف نه نبوت را کړی دی. دویمه عقلی وجم دادا چې د نبی او د ولی د شان د اسمکه او د اسمان فرق وي. الله کله هم د سینه کوي چې پیغمبر دی راواخلی او هغه د امتی یا فرض کا د ولی او یا د صحابي شاګر وګرځي. دا کلم الله نه کوي او نه دا د سړي مزاج مانل شي چې نس نه صریح نس نه نو د دې مانل ته څوک نه تیاری. نو خبره ده چې خضر پیغمبر و. څلورمه خبره چې آیا خضر ژوندې دی که مړ دی؟ د صوفیو عقیده ده چې خضر ژوندې دی. او که تاسو ته وکړي چې شرعي دلیل دا توخایا، شرعي دلیل قطعا وسره نشته، صرف د خلقو قصې دي. یو وای ما ولید، بل وای ما ولید، بل وای ما سره لاس ملاو کړ، ناونو کې په خړونو کې ګرځي کا شوړک دی. سړی و تایران شي دي خلکو خبرو ته جمعتون نه راځي خړونو کې ګرځي. دا څومره د بے ادبۍ خبره چې خلک یې کوي. زه حیران دي ته ما ته قرآن او حدیث کې د خضر نخ راوخوي چې الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خضر علامات خودلی چې خضر دسې دی چې به ته وویني او ما ته وې دستا په خبره باندې یقین وکما ځکه تاسو کې هغه نخ لیدلی وي. د خضر د پاره نه قرآن کې څه نخښتا او نه په حدیث کې څه نخښتا. دا خو چې هر ناشنا سړی ته ودې د درته ویلا چې زه خضر یم. تاسو کوم دلیل دی چې ته یادا تاییدای یا اردای؟ چا صدر کی مادن په نامه باندې مولا تر شوی د رضایت مخالف او د عقیده توحید او د سنت. نو آلتا دا مسلې باغ کولې به یو تن په مقبره کې دعوه وکړه چې زه په دې مقبره کې جهنمین پیژنم. اوس دا څنګه راځي چې ته ورته وې چې دا یا صحیح دی غلطه ده؟ ناغه نور سادهګان خلکو یو پکې تجربه کارو، ناغه ورته ویل چې ته واجب کې جهنمین پیژنې، زب کې جنتیانم پیژنم، جهنمینم پکې پیژنم، اعراف والا پکې پیژنم. سړی نه یو دو خطا کړی چې وسی څنګه وسه ثبوت ورسول. نو زه هم تاسو ماته د خضر نخې وخای قرآن او حدیث کې او بیا یو سړی دعوه وکړي چې ما لیدلې دای نخې وي، زه به ومنم. نه قرآن کې دغه څه نخښتا، نه حدیث کې دغه څه نخښتا. مستا په دعوه باندې څنګه قائل شم چې تا خضر لیدلې؟ دویمه خبره سوچ په وکړئ. خضر سورۃ بقره کې آیات تیر شو چې ما د هر نبی نه وعده خسته ده چې کتا سو تاخري نبی راشي لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو په هغه باندې ایمان راړی او داغه مدد وکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم
شپږ شیاوش غزاګانی په خپل کړی خاص کر به د بدر په غزا کې چاغه ته ملائکم حاضر شوی د بدرینو اسلام کې یو خاص مقام دی د بدری ملائکو په ملائکو کې خاص مقام دی ملائک راضی صحابه کرام راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی میدان ته خضر ناراضی سو کو د بقره د آیات سره چې وای لا تؤمنون به ولا تنصرونه ولی خضر د نبی علیہ السلام باندې ایمان را نوړ اولی داغه مدد ونکړ دیم صحیح حدیث کې راځي رسول پاک علیہ السلام فرمایي یو شپه یو ورځ صحابه راجم کړ ورته وای اے زما صحابه نن چې په مقدس مکه باندې کوم سا والا ژوندې دي سل کاله پس په پدې کې یوم سنې ژوندې نه که خضر دغه وخت کې ژوندې او بیم سل کاله بعد باغه مړی ته څنګه نن داوا کوي چې ما ولیدم دا صحیح احادیث بیا فرض کا بعض خلق یا د عزت په وجبانی الله دې په ورحمېږي یا د بی علمۍ په وجبان دي خبره کوي چې خضر مړلې خو چې د چا ورته ضرورت شي نو هغه وتراجوند کیږي خا دلیل قران دې حدیث ته نه مکتوبات کې لیکل دي نو مراسلات او مکتوبات دا خلق د خاتون د پاره استعمالي مکتوبات کې لیکل دي چې داغه مصنف مجدد الفسانی هغه وې زما ځګر ناس کوم سودا مې شو چې خضر به ژوندې کمړ وای مراقبه قتل می شاته می چا پوګه باندې لاس کې خو چې متوکل ما ول تاسو کې و چې زه خضر یم ما ول تاسو مړې کې ژوندې و هغه راته وې چې زاو ادریس مړې و او چې څوک مو غواړي نو الله متراجون دي کوي دنیا کې د مرګ نه وروسته بیا ژوند دنیا کې د مرګ نه وروسته بیا ژوند دا قطعی دلیل غواړي بقره کې 15 واقعات ذکر دي او په قطعی دلیل باندې ثابت دي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَأَحْيَاهُمْ الله ورته ویل مړ شي نو به یې څکړه ژوند دي عزير عليه السلام او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه بني اسرائيل موسی علیہ السلام ورته احکام راوړ دا څوک پورا کوي ناګران احکام دي الله پاغي باندې مرګ راوست موسی علیہ السلام وای الله د دې د وجل قدرت خو تا مخکم درلود او وسم لري نو دا به د مخکې وجلې وضاحت خبره په بقره کې د وضاحت اعراف کړي دي نو زبم د وسره وجلې موسی عليه السلام دعاګانې وکړي نو هغه الله را ژوند کړو نو دنیا کې مړی چې دنیا کې را ژوند کیږي دغه څه قطعي دلیل غواړي
کوم چې ما درته ذکر کړو او دا چې د خلکو په دعوو باندې او پنځم د عیسی علیه السلام چې هغه مړی ته به وویل قم باذن الله نو هغه به راپاڅېده اذ تحیی الموتى باذنه د الله په اجازت به دې مړی راپاڅول دقسې قطعي دلیل دې څوک ثابت کی منګ به یوه سترګه جاړي بله به خاندي او منو به او د ملا په خوله باندې د مړو ژوند دا سړی نشي منلی دا ډېر زیاتی دی هیڅ دلیل شرعي نشته نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته دا ټول په یو طرف باندې موسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی موسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی خضر علیہ السلام سے شاگردی کوي روان دی ورسره هغه ورته د شاګردۍ د پاره خبره کړله چې زما شاګردي کوي نو چې زه کوم کار کوم نو په هغې کې ما سره غرض نه کوي موسی علیہ السلام ورته دا تسلیم کړه درې واقعات یې مخې له راغله موسی علیہ السلام ټینګ نه شو په درېیمه پیره ورته وایي هذا فراق بیني و بینک د دې نه وروسته زما او ستا مرګتوب نه کېږي موسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی خو د دریو خبرو نه وروسته خضر ورته وایي زما او ستا مرګتوب نه کېږي نه زه دې ګورم نه مې ته لیدلی شي د ځان نه بیل هغه د الله پیغمبر و زه نه پوهېږم یو امتي څنګه کولی شي چې هغه د خضر سره میلاو شي او خضر د هغه سره میلاو شي سوچ په پکاري که نه زموږ قرآن داسې تشریح کوي چې څنګه قرآن ویلی دی بیا ته ګوره چې مسله حلېږي که نه حلېږي خو دوی قرآن پرېږدي او قصې راواخلي د خلکو دماغ یې د قصو نه ډک کړي دي د هغې د وجه نه پکې مشکل سره بیا مخامخ وي پنځمه خبره واورئ دا د خضر واقعه چې قرآن بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه رحم الله موسی الله دې په موسی علیه السلام باندې رحم وکړي که ده شرط نه وی لګولی او ورته نه وی ویلی چې فلا تصاحبني دا شرط یې نه وی لګولی نو موږ ته به د خضر د کارنامو نه ډېرې خبرې معلومې شوې وې ښه بیا سوچ وکړئ دې حدیث باندې د خضر د دغه نه به موږ ته ډېرې خبرې معلومې شوې وې نو چې خضر ژوندی دی ولې نه راغواړي چې راشه او زما په دې کارونو کې سودا ده یا زه مزید علم حاصلول غواړم ما ته په دې کې لږ معلومات راکړه ولی د خفغان په شکل وای چې رحم الله موسی اتمه خبره دا یاد وساتئ اهاری وی خبرې دارومدار په سند باندې وي د هرې خبرې د صحت او د فساد دارومدار په څه باندې دی په سند باندې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې موږ ته نقل شوي دي او چاره نقل کړي صحابه کرام خو کله چې داسې مجموعې را نقل کړي وي چې د هغوی جمعوالی په دروغو باندې ممکن نه وي نو موږ هغې ته حدیث متواتر وایو او حکم ثابته په هغې باندې داسې لازم ګڼو لکه چې په قرآن باندې ثابت چې په یو دوره کې د تواتر د درجې نه راښکته شي مثال په طور صحابه دور کې
دومره کسانو د نبی علیہ السلام نه دی اورېدلې چې دا غي جمعواله په دروغ باندې سي محال یا د تابعینو په زمانہ کې یا د تل خدای غدریو زمانو کې په یو زمانہ کې د غشمیر را کم شو نور زمانو کې پوره ده خو یو زمانہ کې څه شو را کم شو دې ته من حدیث مشهور وایو دا په درجه کې تواتر ته نه رسیږي خو تقید د کتاب الله عند الاحناف باقی باندې څه جایز دی درین د خبر واحد هغه دا چې یو صحابي یا دو صحابیان یا درې صحابي د نبی علیہ السلام نه واول یا د تابعین په دور کې د صحابهونو یو دوا درې کسانو را نقل کړ دغه شان تیر تابعین په زمانہ کې دې ته ویل کېږي خبر واحد احناف هغه په خبر واحد باندې تقید د کتاب الله جایز نه غني مطلق د کتاب الله هغه نه مقید کی په خبر واحد باندې عام د کتاب الله هغه نه خاص کی په خبر واحد باندې حالن کی هغه د صحابه او زمانہ ده یا د تابعین زمانہ ده یا د تبع تابعین زمانہ ده نو دا غي په زمانہ کې دا غوي خبره قران مقید کول نشي د قران عام خاص کول نشي آیا درستانو خلق خبره څنګه د قران مسله تخصیص کوي چې الله فرمایي ما د هر پیغمبر نو وعده خصدا چې محمد رسول الله راشي لته منن نبی ورتنصرون خزر دې څنګه تخصص کوي ما ته وخایته په ارمان زمون دا رونا یو خصه دی وخت ودوي او دوی مداد چې دی دلائل نه مقایسه کوي چې کم از کم جانبینو دلائل سره واوري او الله سره تعاقب ورکړي داغه موازنه وکړي چې دا څومره وزن لري دا څومره وزن لري د دې وجنه تر مرګ پوري دی په دې مصیبت کې پراته دي دلته زما په درس کې یو کسب کې ناسته نو ماته یو قصه وکړه وای زه حج ته لاړم پیادل ایران ته لاړم او بیا داغه نه پسې اخوا چې دا کوم ملکونه سعودي پورې دي یو ورځ مینا کې شربان ټیم دی چې ګورم یو کس راغی فاله و ماته وینا وکړه چې اجي سیب ډېر تکلیفونه در باندې تیر شوي دي دایره ته ویل تماله راضي پکې نو سړی رانه لاړو چې لاړو روس ته فکر راغی چې هو دا خو خزیرو هما ونه پیژنده ځکه نه خو نشته کنه مخ کې ته خلاص کړ کنه چې دا خو خزیرو او موږ سره نه لاړو زه هم د سیمه چې پرمال باندې خیره نه پردم ما سباله پاغي باندې پوره تفصیل وکړ سړی لاړو درس پرې خو بل درس لاړو حال ته دا قصه کړو نو هغه څه تایید کړ دا حال کنه څه دا خلک دې دغه نه کوي چې کم از کم سړی خدا احادیثو یا دا خبره دواړه سره مخامخ کی موازنه وکړي چې وزن د چا دی دا نشته دلته یو بل و داغه د لوګارو او ماشاء الله الله ولا خيسته غټه ګیر ور کړل کړي دی چې په شان ده خداغه باډي مسرغټه وا نو هغه ما تقسم وکړي چې په خپل په مینا کې ناسوم زه چې خلکو ولیدم دا خلک مال رااله ما ته متوجي شو زه پوه شم چې دی خلکو په ما باندې د خزیر ګمان وکړ ما وتل چې واوره زما پلان کې نوم دی د هجرت شپې ورځې په شمشتوي کې تیرو او اصل ځای مې لوګر دی حج دراغله ما چې حج نه فارغ شم واپس مزه خزیر نه یم رفیق شاه کوي د دې دلزا کو روډ باندې
نو هغه سمو د مخ کې غسل خانه کې لیدل نو خپې ماته شوی و رشتہ داري 400 کې راشپړ یو نمبر او 2 نمبر او 3 نمبر دا د علاقې مشهور نمونه دي پاری باندې مشهور دي شپږم نمبر کې د درونو کور دي نو اوس الته تل دي الته دي خپې د ماته دو په وجه باندې ناغل ز سپرلی ټیم بو او خلق شوتل دی بل شخيره بلا زراوتم خلق ټول ماته متوجه ذکر داغه دا بدن ساختمان چې دی یو عجیبه دی دلته شاته دون شانتي خوب دی لکه دا حیواناتو چې څنګه وي او د سلګ مایل زیدا بدن کې کیلشیم نشته دی نو چې لګ د دې ول زور ورک لګ په دې غوتو باندې زور ول ورک ټک ماتيږي نو ځنه اوته لما چې ګوره مخالکو شوتل او رشخره بل پرې خدل ټول زما په تماشه شو وې زه پوښوم چې دا خو ما ګمان د خزیر وکړ ما او تلرونو رفیق شامي نوم دی د عبدالمؤمن زویما او په ممندو کې د لخر د کلی وسیدون کېما او وس راغلم دلته جمعات کې سبق وایم زه خزیر نه یم نو خبره دا درونو خالق دی قصو باندې دین روان کړي دي دین د قصو شې نه دي دین د قران او د حدیث خبره ده قران او حدیث باندې څوک ثابت ته کې پر سر او سترګ به منو او چې کوم حدیث دوی پیش کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفاتو مشکات کې راغله نو دی یو غټ ناواز شو نو چا ویل چې دا خزر دی خبره دا د وګورئ زمن دین له علما او ډېر لوی خدمت کړی دی اصحاب الجرح والتعديل چې کوم په حدیث باندې باس کوي لاړ شي دا غي په کتابونو کې دا حدیث وګورئ چې د صحیح حیثیت یو موضوعي حدیث او ضعیف جدا پاګي باندې څنګه د عقیدې یو مسله ثابتې زری تایرانی لہذا دا د ټولي خبره تحقیق را صحیح خبره دا چې خزیر مړ دی او د نبی رسول الله د زمانه نه مخکې مړ دی او که څوک په سر خوږي نو بیا غجدا مسله ده نبی رسول الله صحابه کینه ول ورتوي دا نن چې په مختز مکه باندې څوک ژوند دي سل کال پس به یوم نه او د مرګ نه رستا ژوند په دنیا کې دا به صحیح دلیل غواړي به دلیل راځنه نه منل کېږي واذ قال موسی لفتاه هغه وخت چې ویل موسی علیہ السلام خپل خادم ته لا ابرحو همیشه به مزه روان حتى ابلغ مجمع البحرين تر دې چې زه ورسېږم زید جمع کېدو د دوو دریابونو مجمع البحرين بحرين نه څه مراد ده چا ویلې دي بحیره روم او بحیره فارس دا دواړه چې کوم ځای کې جمع شوي دي هغه ته ویل کېږي مجمع البحرين دویم قول دا ده چې د دین مقام نوم ده تونجا دا د اسپانیي او د مغرب ترمنځ ځای دی اسپانیي او د مغرب ترمنځ دا ځای دی نوم تونجا دی دغه ته ویل کېږي مجمع البحرين دریم قول دا دی چې مراد د بحر نه بحر ابیض متوسط او بحر محیط اطلسي د دې دوه چې دا چې کوم ځای کې جمع شوي دي نو هغه ځای دی مجمع البحرين او څلورم قول پکې دا دی دا د ابن عتیه قول دی چې دا آذربایجان دی نو زبا همیشه روان چې ورسېږم
هغه زید جمع کېدو د دوو دریابونو بحیره روم او بحیره فارس او یا مقام تنجا اسپانیه د مغرب ترمنځ دریم بحر ابیض متوسط او بحر محیط اطلسي د دې دواړو چې کوم ځای کې جمعوال راغلي دي هغه دي او څلورم قول د آذربایجان دی او امزیا حقوبه یا بروانه مډیره زمانہ فلما بلغ مجمع بینهما کله چې دا مجمع البحرین ته دواړه ورسېدو نسیا حوتهما ير کدي دواړو هغه مه خپل الله رب العزت ورته نشانی ورکړه ځان سره مړ میا واخلا چې کوم ځای کې هغه را ژوندې شو دغه ځای کې به دا بنده تا ته ملاو شي ګوره د مړ مې د ژوند کېدو د پارم څومره صریح نص موجود دی ما ته ویل څوک دا فکرې نه ګوري خو اخلاص نو لږ سوچ په پکاري د مې په باره کې الله فرمایي چې دا د ځان سره واخلا دا چې چرته ژوندې شي التبتاته دا ملاويږي هغه چې کوم نه کرا ژوندې شو د نه ير شو هغه تلار سمندر ته ودانګل واتخذ سبيله نو اونی واغه مې خپل لارا فل بحر په سمندر کې سرابن د سورنګ په شکل باندې سرابن د سورنګ په شکل فلما جاوزا کله چې دواړه واوړې د تیر شو قال لفتاه اتنا دې پورې مقصدی سفر او تکلیف ورته نه و د دین اخوا سفر به مقصد ده لوګم ورته ولګره ستړي شو هیڅ لوګم ورته ولګره ستړي شو قال لفتاه هو موسی علیہ السلام خپل خادم ته اتنا غدانا را کمن تا غناشتا زمنگا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا یقینا ورسید منتا د دې سفر زمنګ نستړی تو بوستړی والے قال رايتا ویلی اغم خادم خبر ش اذا وینا الى الصخره کله چې زه ونی او پنایونی ولا منګه کانیتا فإني نسيت الحوت يقينا ما مهيرك أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أو يرنك زمان أغا مگر شيطان أن أذكره چیزی تاتیات کما أن أذكره چیزی تاتیات کما گوری أنسانيه الشيطان کہ خیر دے کہ شر دے والقدر خیره و شره من الله خیر و شر د چا د خوانه دي د الله د خوانه عزت و ذلت د چا د خوانه دي د الله د خوانه صحت و بیماری چا د خوانه ده یاد اول او يرول دا د چا د خوانه دي د الله دل په نسبت چاته او که شیطان دا غي وجدا چې صحیح حدیث کې راځي پیدا کون کې د خیر او د شر دواړو الله دی لیکن حدیث کے راضی والشر لیس الیک د شر نسبت بتا ته نه کیږي د شر نسبت با تا ته نه کیږي دا صحیح حدیث دی او تفاسیر دی واجبہ مثال خود له دی د یو ملک بادشاہي رشته او هغه ملک کی غله هم وی ډاکوان هم وی زناکار هم وی ډاکوان هم د رعیت دی زناکارم د رعیت دی غلم د رعیت دی نور بدمعشانم د رعیت دی خدای چې بل ملک ته په سفر راش لاړ شي هغه ملک والا څه وای د غلو باچا راغله د څه وای حالن کې د په ملک غلوي کنه وی خدا څوک نه وای هغه ملک چې کوم خلک کی داغه په نوم باندې یادېږي د قرنګي الله خالق لري چا د خیر هم او د شر هم يرم الله پیدا کړی دا
او دارنګ یادېدل الله پیدا کړی دی او کارم الله کوي لیکن دومره دا چې بندل پکار ردی چې الله ته د دې نسبتونه وشي د دې وجنه سورۃ جن کې راځي پیران چې کله لګې دي نو آلته د خیر نسبت الله ته کوي خو د شر په باره کې اشر اريد بمن فی الارض اشر اريد بمن فی الارض هغه نسبت الله ته ونکو بلکې صيغه مجهوله استعمال کړه اشر اريد بمن فی الارض نو دا غي نسبت دا د ادب د وجنه دا قرنګ دلته هم دې د نسيان نسبت الله ته ونک ادبن کني دا ټوکی الله ان وما انسانه او ير نک زمانه دا مگر شیطان ان اذکره چیزی یاد کا متا تا او شیطان ته ځکه نسبت وکړو چې د دې په وجه باندې داعین ته حق پرست ته تکلیف ملاو شو او چې کله حق پرست ته تکلیف ملاويږي شیطان په خوشحاليږي نو همدا وجه باندې ایوب علیہ السلام بیمار دی بیماری چاره وسته ده الله فاغه داوي انی مسنی الشیطان بضر انی مس زوامخ الله گواد الله کدا خلق واقعي قران باندې ځان کوي کې او قران پسین دا ټول مشکلات قران کې حل دي دیم د خپل خبر یو دلیل په قران پیش کړه خو څوک ځان نه پازابي نه د خپل اصلاح وسره غم شته نه د بل د اصلاح غم وسشته آلته چې ایوب علیہ السلام نسبت شیطان ته کوي ځکه دا بیماری دا د ادب تقاضا ده چې الله ته دې نسبت ونشي ګن تاسو وګورئ واذا مرضت فهو يشفين دا نه وای چې کله مې الله بیمار کی دې مې څه کوي جوړي بلکې وای واذا مرضت فهو يشفين شفا دا صفت ته داغه نسبت چاته الله ته او دې بل نسبت هغه ته ونه قرآن د دې تاییداتونه ډک دی ډک سړي سودا وباسي وایذا مریض تو فهو يشفين ابراهيم عليه السلام وای چې بیمار شم هغه نه جوړي نو دلته ماغه وی وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا نو اونی ولا دغه مهي خپل لار په سمندر کې عجيبه ګور یو سورنګ دی یو سورنګ یو ځکه نوم اخلي سرابن او بل ځکه نوم اخلي عجبن او شی یو دی ولی دا نسبتونه د کتون کې په نظر باندې دي د مې په نسبت باندې سورنګو او زما په نسبت ما اوستا په نسبت باندې څو عجب ولی زمنګ مشهور ده چې وبچا پډانګي نه دی بیلې کړي کتا سو بیلول شي تاسو له ضرور خلک کې تاسو بیلول شي وای وبچا پډانګي نه دی بیلې کړي خو الله رب عزت بیلې کړي بیلې نه کړي واقعي وب بیلول دا آسان خبره نه ده نو زمنګ په نسبت باندې څه شو عجب او د مې په نسبت باندې سراب قال ذلك ما كنا نبغي ویل موسی علیہ السلام دغه زیاده چې موږ طلب کاوه فرتدا نو واپس شو دواړه علی آثارهما فخپل قدمونو باندې قصصا واپس راتون کی قصص دا معنی چې خبرې کولې بعض خلک قصص معنا کې خبرې کولې قصصا واپس راتون کی فوجد عبدا من عبادنا تفاسیر لیکلي چې کله دا دوار را واپس شو نو اوس د خضر د علم خبرت تکو مودا په صحیح سند باندې خبره ده هغه ساده را غوسته دي پروت دی دا دواړه چرال ویلید سلام واچو
نو آلته ټول غیر مسلم خلق اوسېدل. نو خضر حیران شو چې انا بارض السلام، زما په دې ځمکه کې سلام د کوم ځای نه راغی؟ موسی علیہ السلام فوراً خپل تعارف کوي، موسی یم. خضر ته موسی بنی اسرائیل، کم موسی؟ د بنی اسرائیل موسی. موسی علیہ السلام ورته وایي نعم. چې کله دواړو منځ کې خبرې وشولې، دواړو په سفر باندې شروع وکړه. کشتۍ خواته چې لاړو نو مرغۍ راغله، د کشتۍ په څنډه باندې کېناستله، مخو کې ښکته کړه. سمندر نه یو ساز کې اوبه راواخیستې. خضر موسی علیہ السلام ته وایي موسی زما استاد علم نسبت د الله علم ته داسې دی لکه د هغه یو ساز کې اوبه چې مرغۍ په مخو کې راواخیستله، د هغې نسبت سمندر ته واخله. د علم اندازه دغه ده. فوجد عبدا، نو وی مند بندا ما مخ خلاص کړه چې نومي بلیابن ملکانو د سام ابن نوح په اولاد کې دی. من عبادنا، زمونږ د بندگانو نه. آتینا رحمتا من عندنا، ورکړو موږ هغه ته پیغمبري د خپل طرف نه. ما تاسو مخ خلاص کړه چې رحمت معنا دلته څه ده؟ پیغمبري. وعلمناه من لدنا علما، او خودنه کړي و موږ هغه ته من لدنا د خپل طرفنا علما، د خاص علم. وګورئ دلته وعلمناه من لدنا علما، دا علمناه دا اثبات ته که نفي ده؟ دا مثبت کلام ده که منفي ده؟ مثبت ده. او دا د ټول فیصله ده چې نکره په اثبات کې واقع شي، هغه عموم نه پیدا کوي الا اذا وصفت بصفه عامه. دا علما ناس دې نه تاسو الا اذا وصفت بصفه عامه، نکره په اثبات کې کلم عام کیږي نه، او چې کله توصیف شي په صفت عامه باندې عموم پکې راشي. دلته توصیف نه دی شوی، علما نکره دا واقع شوی د اثبات کې، نو هغه عموم نه پیدا کوي. چې نه پیدا کوي دا معنا نه دی چې منګه علم ورکړی واغه ته د هر شي پارسي باندې خبرو نه، یو خاص علم الله ورکړیو چې هغه د بعض تکوینی امور قاعده په غلطه نه بیان کړی، د بعض تکوینی امور نو خلکو دې دا جوړ کړه او به پکې دا بل بدبخت را پاسېدل. هغه یو شریعت ته او طریقت ته، شریعت او طریقت په منځ کې فرق کول دا خو کفر دی سوچا. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بن اسرائیل ته الله رب العزت پیغمبران برا لېګل چې یو نبی به هلاک شو، مړ به شو، بل براغه. به وی د انبیاو سیاست هم دین هم دا انبیاو چلاو، همدا ورنګي طریقت دا نشتا چې ظاهر د شر یو شانتی وي او باطن به بل شانتی وي، په ظاهر به رواني او په باطن به رواني. دا غلطي تقسیم پکې نشتا. شریعت او طریقت کې هیڅ تقسیم نشتا، دواړه یو شی دی. دواړه به د نبی په طریقه باندې وي، که د نبی په طریقه باندې نه وي نه شریعت ته او نه طریقت ته شامل دي. نو که داغه په طریقه باندې وي ستا خوښه ده، نوم به د شریعت ورکوي، که د طریقت ورکوي خو شی یو دی. طریقه وایي لارې ته، او ان هذا صراط مستقیما، لاره خو دغه ده ورکړی موږ ته د خپل طرف نه خاص علم. قال له موسی، ویل هغه ته موسی علیہ السلام هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، تابع شم روان شم پتا پسې پدې شرط چې تعلیم برا کوي ماته د هغه څنګه چې خودل شوی تا رشدن د هدایت خبره. معنا ته سوچ کوي
ویل لدتا موسی علیہ السلام آیا تابع شمستا مانا تابع کېږه مستا روان شم فتاب سے پدې شرط چې تعلیم برا کوي ماتا د هغه نه چې تعلیم در کړ شوی تا ته رشدم د هدایت خبره قال انك لن تستطيع معي صبرا ویل خضر علیہ السلام یقینا ته طاقت نه لري زما سره ټینګېدو دې ځوان خلک استدلال کوي چې وګوره کنه خضر په خیر غیب کویږي کنه څنګه ورته وي ته ما سره نه ټینګېدلې یاد وساتئ خضر خپلم نبی دی موسی علیہ السلام هم نبی دی نبی ته د نبی مزاج ټول دنیا ته معلوم دی چې نبی د خپل شریعت خلاف هیڅ یو خبره نشي برداشت کوله د موسی علیہ السلام جدا شریعت ته خپل او تخذیر وای انی علی شریعت وانت علی شریعت ز په یو شریعت ما او ته په بل شریعت ستا په شریعت کې ځین شیان جایز دي چې زما په شریعت کې نشتا او زما په شریعت کې ځین شیان د شری چې هغه زما په شریعت کې جایز او خدای کې نه جایز نو چې کله ته د خپل شریعت خلاف وویني ښکارا خبر ده د نبی مزاج دا چې هغه نشي برداشت کولی ولی که نبی یو شی وویني او هغه ناروایی د شریعت خلاف وي او هغه پاغي باندې غلې پات شي دا خو به تقریر شو او شریعت کې درې شنه دلیل دی قول فعل تقریر هغه نه جوړیږي تقریر به خلک په دلیل نشي د دې وجنه عمر رضی الله عنه تورات راخسته دي او د تورات مطالعه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناس ته نبی علیہ السلام عمر ته ګوري رنگی بدلیږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی سکلت کا امک یا عمر استامور د تا ورکی اے عمره تد رسول پاک علیہ السلام مخ ته نه ګوري هغه چوته وکتل فورا وی اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فنان اسم په الله باندې د الله د غصې نه او د پیغمبر د غصې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم غصه کته شول دا ولی حالن کی نبی علیہ السلام اجازت ورکړي چې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج بني اسرائیل واقعات بیانوي بندیز پکې نشته او دې کې غصه کیږي ولی هغه وجه دا چې د مخ کې د تورات مطالعه شروع شي او دې په سرد ونه کې خدا تقریر شو سبب تام راخص د تورات د قران په ځای باندې هغه تلاوتونه کوي برداشت نه کړ فورا ورته وای اے عمر واورا لو کان موسی حیا ک موسی ژوند دی لما وسعه الا اتباعي موسی زما د تابعدارانه بغیر جنت ته شتله هغه کوم د اجازه نه ملاوي دي چې هغه د زما د تابعدارانه بغیر جنت ته لاړ شي په دویم روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته اے عمر واورا لو کان موسی حیا ک موسی ژوند دی او تاسو داغه تابعداري کړې وي او زم پریخې وي لوللتم ټول به څه شي وي اشته دا حدیث ته کنيشتا ټول به گمراه شوی وي داغه په شریعت کې د موسی علی السلام په شریعت پسې د عیسی علی السلام په شریعت پسې گمراهي هغه خو گمراهي شله ابیر سے پسې کروان خیر دی مولا سے پسې کروان خیر دی آفرین شپدی علم شا آفرین شپدی ایمان او پدی اخلاص باندې ټول قرآن او حدیث ټول په قصو یو حدیث په پیش کې چروي ملوکا ورته وی کزم پرې خودم او موسی په روان شوي لذللتم ټول بس شي گمراه نو انک لن تستطيع ما اسدا په دی بنیاد باندې دیم پیغمبر دغه پیغمبر د پیغمبر مزاج معلوم دی چې د شریعت خلاف نشي برداشت کولای یو ځل د سیو شولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته مانځنه رسو
اذکار وایي یو خو مونږ یې مخ سبحان الله سبحان الله سبحان الله ګورو هغه دغه ذکر کې ورته خوان دي رښتیا وایا نبی علیہ السلام ښکته ګوري شاته سب کې عمر هم ولاړ دی یو بل صحابي هم ولاړ دی دا صحابي په فورا د سلام د ګرځول نه وروسته اوچت شو سنت کوي هغه ته الله سره واچو وکینه نبی علیہ السلام سره اوچت ګوري عمر رضی الله عنه ورته وی واوره يهود الله کوم دي تبا کړ چې دا غي د فرض او د سنت ترمنځ د فرض او د نفل ترمنځ فاصله نه و خو دي الله څخه تبا کړ نبی علیہ السلام چې دا د کارکردګي چې هغه سره راونی کینا او به دا خبر ورته وکړه نبی علیہ السلام ورته وی اے عمر الله رب عزت هر وخت حق رسولای خبر دا درنو قرآن و حدیث باندې باید روان شو دنیا و آخرت به الله کامیابی را کوي کدا فرید و دنیا و آخرت نه ناکامۍ سره مخامخ کی والله نه ناکامۍ نه وساتي وکيف تصبروا ګورو تا وجه په خپل ذکر کوي وکيف تصبروا کبه څنګه ټینګ پاتې شي علی ما لم تحط په هغه څه باندې لم تحط به خبره چې نه لري ته پاغي باندې نه دراګر کړي تاغه لرا په علم کې همدارنګي چې نه لري ته پاغي باندې څه خبره دواړه مني علم کې نه درالېګلې انده نه راګر کړي او نه پاغي باندې علم لري څنګه بټین چې ته پاغه څه باندې چې نه لري ته پاغي باندې خبره او علم قال ستجدني ان شاء الله صابرا ویل موسی علیہ السلام زردک وبما کالله واړې سټینګیدون کې او صبر کوون کې ولا اعصي لك امرا او خلاف بنکم مستا په هیڅ کار کې په هیڅ حکم کې قال خضر ورتوي فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء کچره تا روان شې په ما پسې تپوس باندې کې زمانه د هیڅ مبارکه حتا احدث لك منه ذکرا تر دې چې زه بیان کما تا ته د اغه نه جواب چې کله زه تا ته د اغه نه جواب بیان کما الا هغه پر مانه تپوس نه کې فانطلقا دوړ روان شو حتا ګره مشران دا تاسو وکتلی دی یو ملک صدر وزیر اعظم چې بل ملک تزي ځان سره کسان اخلي وفد د هغه ملک اخبارات وګوري د بل ملک اخبارات وګوري وزیر اعظم صاحب صدر صاحب د دومره کسانو سره پلان کې ملک ته په دوره روان دي و چې کله هغه ملک ته ورسیږي او د هغه ملک د سربراہ سره ملاو شي بیا هغه وفد موت څوک ذکر کوي نه به وی دواړو مشرانو حالم کی آلتا چې سلی کلی کیږي سباند سخت کیږي هغه ټول څوک کې دا وزیران کې دا وفد کوي په اخبارات تاسو ګورئ دونو سربراهونه هغه وفد پکې مېن کې څه شي پاتې شي همدا کشان موسی علیہ السلام څخه خپل مرګره وو هغه بل کړه نه دی هغه سر روان دی خو چون کې دواړه مشران مخامخ شوي دي د یونس د یوشع بن نون ذکر پکې نه کوي کني تر هغه پورې چې خضر سره ملاو شوی نه الله دواړه ذکر کول اذ اوینا الى الصخره فاني نسيت الحوت غلط یواز دنه کار شوی لیکن داغه نه مخ کې چون کې دا دواړو نو آل کوي اذ اوینا الى الصخره اذ اوینا الى الصخره ال تیواز نه د سینوي اذ اویت الى الصخره د سینوي اذ اوینا الى الصخره دې ټول کې ور سره ده په چې کله دغه سره ملاو شو خضر سره بیا د پاتې شو دوار روان شو تر دې چې سوار شو دوړه کشته کې خرقها کشته یې سری کړه مانه تختې تی ویستله او موسی علی السلام چې دا وکتل چې دا دې پر دې مال خرابول دي پر دې مال ضایع کول دي چیرته ټینګي سمدستی ورته وایي قال ویل موسی علیہ السلام اخرقتها آیت سیدی کړه کشته لرا لتورق اهلها انجام بداشي چې ناس خلکو په څه شي غرق
لقد جئت شيئا امرا یقینا تارات لو کار ناشنا تا دې تغرقا چې غرق کته اهلها اغناس د اغه لقد جئت شيئا امرا یقینا تارات لو شی ناشنا تا قال ویل خضر علم قل ما نو ویل انک لم تستطيع ما صبر چې یقینا ته طاقت لري ما سره ټینګېدو قال لا تؤاخذني بما نسيت ویل موسی عليه السلام منی سما پاغمان چې ما ير کړو د سينوي چې دا مان الله ير کړو ما نه ير شو هغه ته نسبت نه کوي وشر ليس اليك ولا ترهقني من امري عسرا او ما چواب ما باندې کار زما تنگسیا فانطلقا بیا دوار روان شو حتی اذا لقي غلاما تردی چې دواړه ملاو شو دی والک سره فقتله خضر هغه مړ سره ور تنه نه جدا کړ قال موسی علیہ السلام ورته اقتلت نفسا زکیه ایا مړ کتا یو نفس زکیه پاک بغیر نفسین بيد بدلی د نفس نه لقد جئت شيئا نكرا یقینا مسترات لو یو شی ډیر ناشنا تا حالته امراو زکه داغي نقصان دومره نو او دلته د سړی سره الک مړ شو نو ډیر ناشنا تجرات لو دې ذکرال اقتلت نفسا زکیه زکی معنا پاک او شاته وګورئ واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا هغه معلومی چې دا کافرو پلار او مور په کفر باندې مجبور اول نبی خو زکینه شو بیا خدای شو دا کافر دی کافر کې زکات کوم نه راغی د دې زکی معنا هغه دینی پاکواله نه دی زکیتن معنا دا چې چا حق ور باندې نه ستار باندې څه حق خوشتا واجب خبرن خوش ایوا دیم حتی اذا لقي غلاما بعض خلک کوئی دا نابالغ زکه ورته وی نفسا زکیتان مشمن پاکی او حال تاغوی په خشینا یرهقهما هغه نه دې معلومه کی چې ځان دې لار مجبورای په کفر باندې پدې کې مقصود سرخسی خشته توجیه کړی دا د دواړو خبرو محاکمه کړی دا هغه وای دالک سنن نابالغ او د عمر په لحاظ باندې نابالغ او د عقل په لحاظ باندې بالغ زمونږ استاد شریعت کې د احکام تعلق د چا سره د سن سره د عمر سره چالک بالغ شي ک عقلی پورا ویو ک نا پورا خدای مکلف شو چې بالغ نه نو هغه مکلف نه او مخکینو شریعتونو کې خبره داوا چې آل تا مکلفیت په عقل باندې پسند باندې نو او دالک د عقل په لحاظ باندې سو پورا و د دې وجه دا مکلف و چې مکلفونه دواړه خبره د عمر په لحاظ باندې کم عمر و نابالغ و د عقل په لحاظ باندې پورا و نو دواړه خبره په بوله برابر شلي حتى لقي اذا لقي غلاما فقتله او آلت عقل په لحاظ باندې پورا و نو فخشينا يرهقهما قال لما قل لك ویل مصدق خضر علیہ السلام ایا مان ویل تا انک لن تستطيع ما صبر چې قنان ته چې توان لري ما سره ټینګېدو او د صبر کولو قال ان سالتک دق جمله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل رحم الله موسی الله دې موسی علیہ السلام باندې رحم وکي کدا شرط نه ویل غولې نو موږ ته بعد خضر د خبرونه نوري فائدې رسیدلې ده انسان تو کان شین کبھی تپوسو کرتا نفس مبارک رستر دینا فلا تصاحبنی نو مملګری کو ما د ځان سره قد بلغت من لدنی عذرا یقینا وبرسیږي ته کمی دنا بیا تپوسو کو زما د طرف نه عذرا عذر تا فانطلقا دوړ روان شو
حتی اذا اتیا اهل قريه تر دې چې کله رااله دواړه یو کلی ته اهل د یو کلی ته استطعما اهلها نو روټي وغختله دا غیر وسیدونکو نه فابو اغه انکار وکړ ان یضيفوهما چې ملمسته وکړي د دواړو ګوره یو فقہی مسئله د استاد توجه راړو فکار خدا و دې څه غوښتي وو دې څه وکړ استطعما اهلها دا کلی د وسیدونکو نه روټي وغختله فکار خدا و چې الله ویری باغې ولا روټي ورنکړه فلم استطعما الله ورته روټي ورنکړه الله وی فابوا ان يزيفوهما مقصد می دا ده فقها لیکي د مړي په کور کې ويكره الضيافه د مړي په کور کې په درې ورځې پوری ملمستیا څه ده مکروه ده نه بکې او به فقها وای چې کچرتا طعام ور کوي نو خیر ده نو هغه ناظم علماء علیه و یو ضیافت ته غنا روا ده او یو اطعام ده غنا روا ده ضیافت ته ناروا ده او اطعام هغه روا ده ما ته دواړو روټیو فرق ثابت کړي چې بیا سلمانه دا دواړه یو شی دی خو چې غوښتون کوي داغه په نسبت باندې څه د طعام دی او د ورکون کې په نسبت باندې څه شی دی ضیافت ته دواړه یو شی شو کنه دغه آیات ته وګورئ په کار خدا واګي طعام غوښتو نو الله ویل چې طعام ولا ورنکو الله وی فابو ان یضيفوهما معلومه دا شو چې ضیافت او طعام یو شی دی خدا هغه غوښتون کې په نسبت باندې ورته څه ویل کیږي طعام او د ورکون کې په نسبت ورته څه ویل کیږي مل مسعود د خپل فقهم خبر نه کړ فانطلقا دواړه روان شو حتا اذا تیا اهل قريه تر دې چې دواړه رااله کلیوالا وتا یو کلیوالا وتا استطعما اهلها طعام غخت دې دواړو د اهل داغینا ګور استطعما تسنیه راوړل بعض خلک په دې چې خضر ملائک د روټي څخه کار دی دلته استطعما مفرد نه وي تسنیه ویل دا دواړو غوښتي دا سوال دا راځي چې امدا موسی علی السلام چې مدین ته نو آلته د شعیب علی السلام نونو ته غړي وبکړي او سخت وګړي چې کله وبکړي نو موسی علیہ السلام سوری طرف ته لاړو او وی ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر اعظم عربا تک مال سره کینو زو ته محتاج یم انت جنکونه څه نه غواړي او تفاسیر لیکي چې کله جنکې ور پسراله او ورته ویل زمون پلار تا غواړي لیجزیک اجر ما سقیت لنا چې دې خپل کار کړلګي مزدوری درکړي حالت چلاړو شعیب علی السلام اغله روټي راويستله موسی علی السلام ته انکار وای من په دین باندې معاوضه نه اخلو شعیب علی السلام اطمینان ورکړي موسی من مهمان نواز خلک یو که څوک لاره خدمت کوي او کني کوي من مستوب من خلکو توکل داغه نه بعد په موسی عليه السلام شروع وکړه نو سوال دا دی چې آلته دی وګېری خو د بندگانو نه غواړي دلته د کریوالو نه غواړي نو آلته داغه خپل ذاتی مسله وا او دلته ورسره یو شای بنون دی د پل د پاره غختل دا سړي جایز زغه په ځان سره د رقم په دغه نشم دی راولای استطما اهلها فابو ناغین کارو کو ايو ضيفهما چې ملمانه کې دوی لرا او ملمستیاور کې دی دواړو ته فوجدا فيها جدارا نو ویمند پاګه کلی کې دیوال
یریدو نزدې و ان ينقض چرا پریوزی ان ينقض چرا مات چرا پریوزی فاقامه ماغه ودراو تسهیل لکی چې ویرناو او دوباره چې د نسکو تعبیر ولا وکابه دی وکړه او بعضی وای نه الله سي پر اخره غي سم شو ورنبنه توجیه غره ځکه معلومي د لاس پر اخلو باندې موسی عليه السلام څنګه ورته وای لو شئت لاتخذت علی اجر دا خبره ده معلومه دا شو چې اولی وران کړی دی به چت کړی خو ګوره خبره دواړه تفاسیر لیکلې ما دا خبره دا مقصد نه چی خود راجه هم د مرجو خبره کوم موسی علیہ السلام چې ورته وای چې په دې باندې اجر اخسته وي مزدوری باندې اخسته وي ځکه سره کیو کې انده خو صدقار نه دی کړل سره اخره یرید ان فاقاما ناقسم کو ویدراو قال ویل موسی علیہ السلام کدي خوخه وي واخسته بده په دې باندې مزدوری قال هذا فراق بيني وبينك ویل خضر علیہ السلام دا وخت د جدای زما استاد همینس کې ګوره د الله نبی د نور ځان سره پری دی نور ځان نبی لای او دې دل راضی موسی بی لای او دل راضی عجیب قضاوت ته کړ هغه په درېمه پیرمه نظام نبی لای بس نور مرګ کیږي ګنا او تعالی د راضی په خورونو کې تاسو ملاویږي سو نبیو کا زره چې خبر بکم تا په حقیقت تاغیبانه چې تا طاقت نه درنو د پاغي باندې ټینګېدو اما سفینه فکانت مساکین ما سوره توبه کې تاسو ته ویلو چې د مسکین او د فقیر په منځ کې دوار یو ځای راشي جدا جدا دي جدا او به یو دي خو به می تویل چې خلک د څه فرق کوي چې مسکین دی ته وایي هیڅ نه لري فقیر دا ته وایي چې کم از کم څور سره وي یو خبره ده او دویمه د دې عطسو لیکن دا خبره له کمزوري ده چې مسکین دی ته وایي چې هیڅ نه لري ثابت کیشته لري غیبا مزدوری کې او ته مسکین دی ته وایي چې ورسره نه وي اما سفینه هڅ کیشته وا فکانت مساکین نو داود مسکینانو یعملون فی البحر مزدوری کولا په دې باندې په دریاب کې فارت و نعیبها نو ما اراده وکړه چې زه نقصانی کوم ماغې لره وکان وراهم ملکون او اخوا د دینه باچا یاخذ کل سفینه غصبا چرانی ولبه هر کیشته جوړه په زور باندې نما ظاهرا تخته لری کړه د ظاهر په لحاظ خدا د دې مسکینانو د پاره تاوان او حقیقت کې دا دغه لپاره څه ګټه ورا واما الغلام هر چغالکو فکان ابواه مؤمنین نو مور پلار دغه ایماندار مؤمنین ایمان والا فخشینا من غویرو ان یرهقهما طغیانا وکفرا چی وبغورځوي مور پلار لرا په سرکاشي او په کفر کې فاردنا من غوختا یبدلهما ربهما چې بدل کې ورکې دواړو طرف د دواړو خیر منه وراد دینا زکاتن په پاکوالی کې واقره و رحمه او ډیر نږدې په ادب کې او ډیر نږدې په رحم کې په مور پلار باندې ډیر نږدې په مور پلار باندې رحمن د رحمت په وجه باندې و عمل جدار ورچ دیوالو فکان لغلام یتیمین نو اغا د دوو الکانو یتیمانانو په مدینه په دغه خار کې وکانه تحته کنز لهما اولان داغینا خزانه د دوالو وکان ابوهما صالحان او مور پلار دغه نیکان او ښکارا خبره ده چې مور پلار نیکان وي دغه د نیکای اثر په بچو کې راځي الا ماشاء الله نور عام طور سره دا زموږ تجربه شوی ده وای دا خاندانی خلک دي دا دیندار کورنۍ ده حالن کې آلته هر قسم خلق دی خدا پلان نه کوي خطر شي خلق کوئی دا څه ده دیندار کورنۍ ده او بیا خصوصا تاسو په اخباراتو کې دا ډیره متدینه کورنۍ ده غوړان د آدم علی السلام پورې ټول متدین کی دا صرف همدغه وجبات دي چې خاندانی خلق کی نو ځکه الله فرمایي وکانا ابوهما صالحا و مور پلار دې دواړو نیکان فاراد ربک تاسو وګورئ
هغه ځای کې چې کله کشتۍ نه تخته لرې کړه یو سړی دی یو همدا خضر دی هلته وایي فاردتو دې دویم ځای کې وایي فاردنا او دې درېم ځای کې وایي فاراد ربک عجیبه سړی دی یو ځای کې نسبت کوي ځان ته په بل ځای کې نسبت کوي ځان ته هم الله ته هم او په بل ځای کې نسبت کوي یوازې چاته الله ته زما زړه قاعده په یاد ساتئ چې د شر نسبت الله ته نه کیږي دا د ادب نه خلاف ده د کشتۍ نه تختۍ وستل دی کې سوا د شر نه د خیر څه شی تاسو ښکاري هیڅ نه ښکاري نو د هغې نسبت یوازې ځان ته وکړو په دې بل کې دوه خبرې دي یو د دې الک وجل او بل د دې په عوض کې نیک بچی ورکول دوه خبرې شوې که نه دا یو طرف ښه دی دا بل طرف کمزوری دی دا یو د خیر دی بل د شر دی نو دلته دواړه ذکر کړه ځان یې ذکر کړه الله نو هغه د شر طرف یې ځان ته منسوب کړو او د هغې په بدل کې ښه بچی ورکول دا یې چا ته منسوب کړه الله ته نو فاردنا او دې درېم ځای کې خالص خیر دی دیوال ودرول دا خالص خیر دی په دې کې تاسو د شر کوم ټکی ښکاري د نقصان کوم ټکی ته ښکاري هېڅ نه ښکاري نو فاراد ربک هغه چا ته منسوب کړه الله ته فاراد ربک نو وغوښته ستا رب ان یبلغا اشدهما چې ورسی ان یبلغا اشدهما چې ورسیږي دا دواړه اشدهما خپل ځوانۍ ته چې ورسیږي دا دواړه خپل ځوانۍ ته ویستخرجا کنزهما او راوباسي دواړه خپل خزانه رحمتا من ربک دا رحمت ته ستا د رب لخوا دا رحمت ته ستا د رب لخوا اوس اخري ستاسو ټول شکونه وباسي وما فعلته عن امري یاد وساتئ دا ما د خپل طرف نه نه دي کړي دا ما ته وحي شوی ټوله سودا وختله ټوله شکونه شبهې د خلکو ختم شولې ما که دا کار کړی دی لکه ګورئ د عیسی علیه السلام هلته څوک چاته سودا نه پرېوځي هلته څوک دا نه وایي چې شریعت ته او طریقت ته حالن کې د عیسی علیه السلام مسله په نسبت باندې ډیره زیاته د ظاهر په لحاظ خطرناکه ده ورته وایي زه خبر در کوم تاسو ته بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم په هغه څه باندې چې تاسو یې هلته خورئ او په هغه څه باندې چې کوټه کې دننه ساتئ هلته چا څه سودا نه پرېوځي هلته څوک دا نه وایي چې عیسی علیه السلام په غیب پوهېده د خضر په مسله کې بیا راشي بیا وایي دا په غیب پوهېده عجیبه انصاف دی حالم کې هلته هغه وایي زه تاسو ته انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم خو هلته باذنه وایي دلته دې بیا دې ټکي ته خیال نه وي چې وما فعلته عن امري دا ما د ځان نه نه دی کړی ذلک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا دا و حقیقت د هغې چې تا وسه نه درلوده په هغې باندې ټینګښ ویسألونک عن ذی القرنین ذی القرنین دوه تېر شوي دي یو سکندر رومي دی او یو بل سکندر دی دا یو د ابراهیم علیه السلام زمانې ته نږدې تېر شوی دی او دا بل د عیسی علیه السلام د زمانې نه مخکې تېر شوی دی لږ دا چې رستنی دی دا کافرو دا د فیلسوف زوی و او ارسطو د دی وزیر و او یو دا سکندر دی کوم چې په دې ذوالقرنین باندې مشهور دی دا د ابراهیم علیه السلام نه وروسته تېر شوی دی ابراهیم علیه السلام چې کله خانه کعبه جوړه کړله نو د هغې نه وروسته بیا د خانه کعبې نه څه کړی طواف کړی نو الله فرمایي ویسألونک عن ذی القرنین
تپوس کوي تانا د ذوالقرنین متعلق. نوم مبارکی د تفاسیر دو قول دي. یو قول دا دی چې نوم د سایرس او دویم دا چې نوم یې سکندر و. ذوالقرنین ورته وایي دا لقب و. په دې وجه باندې بعضې خلک وایي چې د دا سر دوه کونسۍ کړی و، لکه دا زنانه کونسۍ جوړوي دغسې دوه کونسۍ جوړې کړې وي. په دې وجه باندې مشهور په څه باندې په ذوالقرنین باندې. او دویمه وجه دا ده چې دوه اوږده اوږده سفرونه کړي، یو د مغرب په طرف باندې بل د مشرق په طرف باندې. د دې وجه دی مشهور شو په څه باندې ذوالقرنین باندې. قل ساتلو علیکم ورته ووایه بیانومه په تاسو او زر دی چې وبللمه په تاسو باندې منه د هغې نه ذکرا یاداشت وبللمه په تاسو باندې آیاتونه منه د هغه د خوا ذکرا یاداشت وبللمه په تاسو باندې منه د هغه د سوانحونه او د هغه د کارکردګۍ نه ذکرا یاداشت. انا مکننا له فی الارض یقینا منګه طاقت ورکړی و هغه ته په ځمکه کې وآتیناه من کل شیء سببا او ورکړی موږ هغه ته د هر قسم سامان ورکړی موږ هغه ته هر قسم سامان د ضرورت. فاتبع سببا نو روان شو په لاره د مغرب باندې، د مغرب په طرف باندې سفر شروع کړ. فاتبع سببا نو روان شو په لاره د مغرب طرف باندې حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې ورسېده دی هغه ځای د پریوتو د نور ته. دا د ده په نظر کې نور ډېر غټ دی، هغه په دې ځمکه کې نه راځي، پاتلا په یو چینه کې پالتلا په یو حصه د ځمکې کې. خو ده ته داسې معلومېده لکه موږ او تاسو چې مازدیګر پرېوځي موږ یو دا د ګودر کې پرېوځو، حالا کې هغه د عرش نه لاندې هلته الله ته سجده کوي، هلته د الله نه اجازت غواړي. خو موږ ته او تاسو ته ښکاري لکه دلته پرېوځو. په دې خاطر حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې ورسېد دی ځای د پرېوتو د نور ته وجدها تغربو وی من د هغه لره چې پرېوته فی عین حمیاتین په دریاب تور کې تورې اوبه ښکاره کېدلې. د ده خیال دا راغی چې دا په دې کې څه شو پرېوته. ووجد عندها قوما او وی من د هغې په خوا کې یو قوم. قلنا یا ذوالقرنین ویلې موږ ای ذوالقرنینه اما ان تعذبا یا ته عذاب ورکه دوی ته و اما ان تتخذ فیهم حسنا یا اونیسا په دوی کې خلارا حسنا خلارا. قال اما من ظلم ویلې ذوالقرنین هغه چا چې شرک وکړ اما من ظلم هر چې هغه څوک دی چې شرک یې کړی دی فسوف نعذبه زر دی چې موږ هغه ته سزا ورکو. ثم یراد الی ربه بیا به واپس کړی شي د هغه رب ته فیعذبه عذابا نکرا نو عذاب به ورکړي الله هغه ته عذاب ناشنا. و اما من آمنا او هر چا څوک دی چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې وکړ نیک فله جزاء الحسنی نو د هغه دپاره بدله د ښایسته. وسنقول له من امرنا یسرا او خامخا وایو به موږ هغه ته د کار زموږ نه اسانه یسرا اسانه. ثم اتبع سببا بیا روان شو سببا په بله لاره په طرف د مشرق باندې حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې کله ورسېد دی مطلع الشمس زید را ختو د نور ته وجدها تطلع علی قوم نو ویمند هغې لره تطلع چې راخوت علی قوم په داسې قوم باندې لم نجعل له من دنیا سترا چې نو ګرځولې موږ د هغوی دپاره د نور په مخ کې هېڅ پرده لم نجعل لهم چې نو ګرځولې موږ د هغوی دپاره من دونها د نور په مخ کې سترن څه پرده. معنا دا ده نه آبادی نه وي نه ونې وي. سعید ابن جبیر وایي دا خلق د رنګونو نه سرو او لنډي لنډي وو چې کله به شپه وه نو بهر به و چې بیا سبا به شو سړو ته به ننوتل
بعضې وایي نه سمندر ته به کوز شو او په هغې به کاکیبه تر ماښامه پورې ناست و په هغې ځان پټ کړی و. دا مشهورې خبرې دي او زیاتو تفاسیرو راخیستې دي. لیکن مولانا صاحب سلطان عزیز صاحب لیکي چې یو طرف ته الله وایي لم نجعل لهم من دونها سترا، من د نور په مخ کې هغوی له پرده نه وه ګرځولې. ولې سوړه پرده نه ده څه اوبو ته چې ورکوشي دا اوبو پرده نه دي څه. نو بیا د دې آیات او دغه ترجمې نو هغه به د دې معنا دا کوي لم نجعل لهم نو ګرځولې موږ د دوی دپاره من دونها اخوا د دینا سترن څه پرده په بل قوم باندې، سترن پرده په بل قوم باندې معنا دا د دنیا په آخري ګوټ باندې و د دین اخوا نور انسانان نه وو. بهر صورت زما دا ترجمه خوښه شوې ده ځکه مې درته وویله. او تاسو دا فکر مه کوئ چې همیشه کمال به د مخکینو سره وي. ډېر شیزونه مخکینو رستنو ته پریښي دي او هغه حقیقت دا دی چې ځان په عذاب کړی دی. 18 کاله کې دا تفسیر جوړ کړی دی 18 کاله کې. نو زما خوښه شوې ده ما درته وویله. که نه د سعید بن جبیر ډېر غټ سړی تېر شوی دی. هغه وایي دا د رنګ نه سره و چې نور به راوخوته سوړو ته به ننوتل او بعضې وایي سمندر ته به کوز شو هغې کې به ناست و ماښام به بیا راووتل. خو دا یقینا پردې دا سوړه پرده ده اوبه پرده ده او الله خلاصه کړله چې لم نجعل لهم من دونها سترا، من د نور په مخ کې هغوی لپاره پرده نه وه ګرځولې. نو دی وایي لم نجعل لهم نو ګرځولې موږ د دوی دپاره من دونها اخوا د دینا سترن څه پرده په نور قوم باندې. بس دا د دنیا په آخري ګوټ کې خلک وو د دین اخوا نور قومونه اوسېدونکي نه وو. پوه به کذالک الله فرمایي همدغسې کذالک دغه معنا لکه څنګه چې په مغرب طرف باندې لاړو د خلکو سره خبرې وکړي هغوی ته وینا وکړه چې چا ایمان راوړ اسانتۍ به ورسره وشي، چې چا کفر وکړ سزا به ورکړو. دقسې خبره د مشرق والاو سره هم وکړله. کذالک وقد احطنا بما لديه خبرا او یقینا راګیر کړي موږ هغه سامان چې د سره وو خبرن په علم کې د سره چې څومره سامانو الله فرمایي هغه باندې زما څو علم. ثم اتبع سببا بیا روان شو په بله لار باندې شمال مغرب طرف روان شو. حتی اذا بلغ بین السدین تر دې چې کله ورسېده منځ د دوو ډیرکو ته منځ د دوو غرونو ته وجد من دون ما قوما وی مند د هغې ته نږدې دلته من دونهما په معنا د نږدېوالي باندې وی مند هغې ته نږدې چا ته دغه دوو ډیرکو ته قوما یو قوم لا یکادون یفقهون قولا چې نه وه نږدې چې وپوهېږي په څه خبره باندې. څوک وایي دا ترکیه په خبره باندې نه پوهېدل نو بیا خبرې ورته څنګه وکړئ د ترجمان په ذریعه باندې. اهل تاریخ لیکل دي چې دا د کاکینشا د غرونو ته نږدې دغه ده، لیکن زه بیا وروسته خبره کوم درته بیا سوچ وکئ. لا یکادون یفقهون قولا نو نږدې چې وپوهېږي هغې په خبره باندې. قالوا یا ذا القرنین وویل دې ای ذا القرنیانه ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض ځکه یقینا زوزي مازوزي خلکو ته وایي زوزي مازوزي ورته وایي یقینا یاجوج او ماجوج دا فساد کوونکي په ځمکه کې دوی به د دې درې نه راووتل په دې خلکو به ظلمونه کول د هغوی فصلونه مال باغونه دا به ورله لوټ کړه بې ته به لاړو فساد کوي په ځمکه کې. فهل نجعل لك خرجا ایا راجمکم ستا دپاره چانده علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا په دې
شرط باندې چې ته وګرځې زمونږ د هغې په منځ کې سدن دیوال چې دا په موږ باندې نه راخلاصېږي. قال ما مکنی فی ربي، وویل ذوالقرنین هغه طاقت چې راکړی د ما ته دې باره کې زما رب خیرون دا غوره دی، فاعینوني بقوة، نو زما مرسته وکئ بقوة، په قوت ته سړو باندې. ګورئ ذوالقرنین لاس کې اختیارات نشته، هغه په خپله محتاج خلقو ته وایي فاعینوني بقوة اجعل بینکم، نو وبګرځوم ستاسو دې منځ کې ردمن دیوال. آتونی زبر الحدید، راوړی ماتا تختې د وسپنې، حتی اذا صاب بین الصدفین، تر دې چې برابر کړې په میان د دواړو غرونو کې. قال انفخوا، نو ویل پوکې ورته وکئ، مانا اور ورته بل کئ او بنۍ ورته ووهئ. لکه دا ایران به تاسې ګورئ، پخوا بیا هغه بنۍ جوړه کړې وه، داسې به وکړه په ولکړه دوی به ورخوچې کړه. اوس یې ورته پکې لګولی، هغه پکې باندې هغه اور څه کوي؟ تازه کوي. آتونی حتی اذا جعله نارا، تر دې چې وی ګرځوا هغې لره په شان ته د اور تک سور شو. قال آتونی، وی ویل راوړئ ما ته افرغ علیه قطره، چې واړومه په دې باندې تانبه ویلې شوي، د دې دپاره چې دا تختې یو د بل سره ونښلي. فما استطاعوا ان یظهروه، وسب نه لري چې راوخیږي په دې باندې. وما استطاعوا له نقبا، او طاقت به نه لري د دې د سوري کولو. د رسول پاک علیه السلام زمانه کې صرف د 2 ګوتو په مقدار باندې سوری پکې شوی دی، صحیح حدیث دی، صرف د 2 ګوتو په مقدار باندې سوری پکې شوی دی. خلق وای من دنیا ولټولا، من دا بند پیدا نه کو، صد سکندر من پیدا نه کو. من وایو دا خطا محنت کړی دی، او چې دغه نه نورم وکي، دغه نه نورم وکي، دغه نه نورم وکي، نشي پیدا کو. ستا محنت خو من ولید، 2-3 کسان تا ته مطلوب دی، اړه دې پسې وچاو، د نشي پیدا کولی. حالانکه هغه کسان ټولي دنیا لیدلی وو، صد سکندر چا لیدلی نه دی، ته به څه پیدا کړي. یاد وساتئ د قیامت ته نږدې پورې داسې دا بند هیڅ څوک نشي پیدا کولی، هیڅ څوک. حدیث کې صحیح حدیث راځي، مسند احمد کې، ترمذی کې حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دی خلکو ته د رسول پاک علیه السلام دعوت رسیدلی دی. هغه وایي د قیامت نه مخکې دا صد دغه دیوال دا به الله مات کړي، دا یاجوج ماجوج به راخواره شي. خلق به د دې د یېرې د وجه نه ځان قلابند کي، او په قلاګانو کې به د دوی د وجې نه ځان څه کي؟ محصور وګرځوي. دوی به راخوشي شي، د کویانو د چینو اوبه به وڅکي، دا کویان هم وچکي، او که چینې به هم وچکي. بیا به دوی خپل منځ کې وایي چې د ځمکې مخلوق خو موږ مغلوب کړو، اوس د اسمان په هغې باندې غلبه کول غواړو. نو په اسمان به غشي ویشتل شروع کړي. دا غشي چې بره لاړ شي، بېرته چې واپس راځي، هغه به په وینو لطفت وي. نو دی به وایي لکه چې اسمان والا هم موږ څکله ختم کړو. هغې نه بعد به یو هوا راوالوځي، هغه به د دوی په ترخوګونو باندې تېره شي، په هغې کې به تړاکې او پولۍ را پیدا کړي، او په هغې تړاکو او پولیو په وجه باندې به دا څه شي؟ مړه شي. نو د دنیا زناور، که هغه هوایي مرغان دي او که د ځمکې زناور دي، دا به د دوی د غوښو په خوړلو باندې شروع شي. نو هغه به دومره چاق شي، دومره به څاربه شي چې چرته په خپل عمر کې دی داسې چاق شوي نه، او بیا به په دې باندې الله حمد ادا کړي. دا صحیح حدیث موجود دی، دا څوک اوس نشي پیدا کولی، دا به قیامت ته نږدې وي. نبی علیہ السلام د دوی په باره کې وایي، دوی د شپې شروع وکړي
د دې بند په سوري کولو باندې خو ان شاء الله نه وای نو ټول شپه په تیر کی چې سحر شي بیرته واپس شي هغه بیا دغه شي بیا د شپې راشي اخیره کې چې کله ختميږي د ان شاء الله وای به وسکی ابن بسوره کې اوروي دا صحیح حدیث دی او نه چې د امریکای نه متاثر شي او نه د برتانیې نه او نه د روسانو نه او نه د چینایانو نه چې موږ ټوله دنیا چاڼ کړه دا د قیامت نه مخکې چاپلارم نشي پیدا کوي دا به قیامت ته نږدې کیږي د ښکارا کیږي که حدیث نه وي نو بیا دا خبرې د خلکو موږ شک راچاو لیکن حدیث موجود دی دا غو شان درشته خبره څوک نشي کوله قال ویل ذل قرنین هاذا رحمت من ربي دا رحمت زما در رب لخوانا دا نو شي دا زما کمال دی فاذا جاء وعد ربي جعله دکا ګره کله چې راشي وعده در رب زما قیامت را نږدې شي جعله دکا وبګرځي هغه لرسه زرا زرا مات وکانا وعد ربي حقا او دا وعده در رب زما رښتینی وترکنا بعضهم او را پری بغدو منګه را خوشی بکو منګه او پری بدو منګه بعض دوینا په دغه ور باندې یموجو فی بعضن چې چپی به وਹੀ په بازو کې ونفخ فی الصور ګله قیامت نږدې خبره ده خیلم بیا ورته ونفخ فی الصور خلق لګیږي مطالعه کوي ځان په عذابي چې دینه جواب پیدا کو قران کې خپل جواب موجود دی ځان په عذابو څوک دا کاکیشا دي څوک دا روسان دي څوک دا چینایان دي څوک هندوان دي او څوک ترکیان دي هغه موږ وینو قران وای دا چراوزی بعضو کې چپی وਹੀ او بیا په وایي پښپېلې کې فجمعناهم جمعا نراجم بكم دلرا پراجم کور سرا وارنا جهنم یومئذین او رامخ کې بکو راوړانی بکومګه پیش بکومګه جهنم په دغه ول کافرانو ته پیش کول باندې الذين كسان كانت اعينهم في غطاء چې وسترګې داغه په پردو کې عن ذکر زما د کتابنا زما د یاداشنا وکانو لا یستطيعون سمعا او د طاقت نه درلود دا ورېدلو اف حسب الذين كفروا اي ګمان کې کسان چې کافران دي ان يتخذوا عبادي من دون اولیاء چې ونی سي بندگان ما سوا زمان اولیاء دوستان مددگار ان تنا جهنم الكافرين نزلا یقینا تیار کړل موږ جهنم د کافرانو لپاره مل مستیا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ورته وایا آیا خبر کما تاسو بالاخسرين اعمالا پاغ ډیرو تاوانیانو باندې په اعتبار د عمل سره الذين كسان دي ضل سعيهم چې برباد دي ضایع دي عملونه دا غوي کوششونه دا غوي په ژوند دونه وکي وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا او دای ګمان کوي چې یقینا دوی خیسته عمل کوي د دې ګمان دا چې دا من خیسته عمل کوي او دغه حالات طبيعتيانو هم نه لګي په بدعاتو کې حالن کې کتابونه لیکي چې بدعتي چې په بدعاتو کې څومره لږ کوشش کوي نو الله ته د نږدې کېدو په ځای به څه کېږي لري کېږي الله ته د نږدې کېدو په ځای به څه کېږي لري کېږي اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هغه خلک دي چې کفر کړي پاتونو د رب دوی ولقای په ملاقات طرف دوی فحبطت اعمالهم واصبر بعد عملون دوی فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا نو وبندرو موږ د دې لپاره په ورځ قیامت باندې وزن تولو ولی تاسو وګورئ دا فروټ والا او د ټماټر والا دوی کریټو نواخلی هغه سودا راو دکان کې واچي کریټ کولاو هغه نه یو دانه راخلی چې کوم مشتری هغه یو طرف تک دی چې کوم مشنای نو بل طرف تک دی چې کوم اسخای هغه د سیارتای کله چې ټول چاټ پکې وکی بیا غسره وتلی داغي هغه مقدار او وزن ځان ته معلوم کی بيداشنه وتلی هغه ښه هغه نه تلی
چې دا څومره دي دا 2 تلی هغه هم نشي گزاري دا په دې خاطر باندې چې د په کوم قیمت اخستې دي چې دغه هغه صحیح مقدار معلوم کی او داسې قیمت پیوای چې امي هغه سر راوګرځي او امر ته صلی الله په منافع پاتې شي خوشنم تلی سرم تلی خو هغه ښه هغه نه تلی چې اصحاب کې څومره دي نو دا ښه عمل دی د نبی طریقه پکې نشته اخلاص پکې نشته فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا الله فرمای هیڅ ټول بیان نه ښاټه ماډر دی وړي کوي تاسو ذالک جزاؤهم دا د دوی سزا ده جهنم جهنم بما کفروا په سبب دا چې کفر کړو واتخذوا آیاتی ورسلی وزوا او نیولی زما آیاتونه عمل کې اخلاص نه وو ورسولی او زما پیغمبران حضوان پټوکا داغه تابعداري نه کوله او خپل طریقې ځان نه جوړه کړي و ځان نه مشر جوړ کړي چې زغم څوک یې مکنه لکه ته څوک نه راشه ماغه په سروان شدي کې ستا کامیابی ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشکا کسان چې ایمان لري عمل نه کړی دي نیک کانت لهم جنات الفردوس نزلا وی بدا غیر پارا جنت فردوس مل مستیا خالدین فیها همیشه وی پاره کې لا یبغون عنها حولا نبغواړي داغه نه اوړېدل بل طرف ته قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ورته وای چې چرته شي دا سمندر سیاهی د پاره د خبرو د رب زما لنفد البحر خبر او صفات رب زما لنفد البحر خامخا دا سمندر به ختم شي قبل ان تنفد کلمات ربي مخکې د دینه چې زما د رب خبري او زما د رب صفاتونه څه شي ختم شي ولو جئنا بمثله اگر کراړو منګه په مثل دې سمندر باندې مددن مدد کې نور سمندر په مدد کې راوړو نور هغه هم ختم شي خدای الله خبره او د الله صفات به ختم نشي قبل ان تنفذ کلمات ربي مخکې دینه چې ختم شي کلمې در رب زما خبره در رب زما ولو جنا به مثلی مدد اگر چراړو منګه په مثل دا غیبانه په مدد کې قل انما انا بشر مثلكم ورتوا یقین خبر دادا زمانده مساس پشان یوها الی وای کول شماتا انما الهکم اله واحد چې بشکا حقدار د بندګۍ استاس حقدار د بندګۍ دی یک یو فمن کان یرجو لقاء ربه وساغت څوک چې عقیده لري او امید لري د ملاقات رخل فليعمل عملا صالحا نعمل له كعمل نیک ولا یشرک بعبادت ربه احد او نه دې شریکي په عبادت طرف خپل کې هیڅ چاله را نه پیغمبر لرا نه ولی لرا نه ژوند لرا نه مړی لرا